هغه وخت چې غربي نړۍ په تیارو کې ډوبه وه، اسمان د ځمکې پر سر د اسلامي نړۍ د اقتدار ننداره کوله. منځنۍ پیړۍ هغه وخت و چې اروپا د جهالت په تیارو کې ډوبه وه. پاکي بیخي له پامه غورځولې وه. اروپایانو به په کلونو غسل نه کاوه، ځکه دوی ته عیسوي راهبانو او طبیبانو ویلي ول چې غسل کول پوستکی خلاصوي او بدن ته ناروغي دننه کوي. د فرانسې پاچا 14 لویس په خپل ټول ژوند کې یوازې 2 وارې غسل کړی و. دوی به په ښارونو، سړکونو او مېلمستیاوو کې خپل فضوله مواد بغیر د کوم شرمه په ځمکه کول. په همدې خاطر یې ښځو ځانو ته غټ کالي کړي ول ترڅو په اسانۍ سره خپل حاجت رفع کړي. لوړ تلې لرونکي بوټان د ښایست لپاره نه و جوړ شوي، بلکې دوی دا بوټان د دې لپاره جوړ کړل چې خلک د کوڅو په چټلیو کې په اسانۍ تګ راتګ وکړي. خوشبويي لرونکي مواد هم د دې لپاره نه و جوړ شوي ترڅو دوی نه ښه بوی لاړ سي، بلکې د بد بوی د پټولو لپاره یې جوړ کړي ول. اشرافو او مالدارو نفرانو به د خپلو قیمتي او ورېښمینو کالیو لاندې دا بد بوی په همدې عطرو پټول. خو په همدې وخت کې اسلامي نړۍ د علم، طب او فلسفې په ډګر کې یو زرین دور تجربه کاوه. د بغداد په زړه کې مسلمان عالمانو په نویو علمونو کې انقلابي پرمختګونه وکړل. الخوارزمي د الجبر بنسټ کېښود. ابن سینا د طب په برخه کې مشهور کتابونه ولیکل. کله چې مسلمانانو اندلس یا اوسنۍ اسپانیا تر واک لاندې راوسته، یوازې په غرناطه کې له 1000 ډیر حمامونه جوړ کړل. همدارنګه د صلیبي جګړو په دوران کې صلیبیانو ته دا د حیرانتیا خبره وه چې څرنګه مسلمانان د ورځې 15 دقیقې خپل ځان پاکوي. خو اوس دا ټوله کیسه برعکس ده. سید جمال الدین افغان اروپا ته د سفر وروسته وویل چې ما په اروپا کې اسلام ولید خو مسلمانان نه، او په اسلامي هېوادو کې مې مسلمانان ولیدل خو اسلام نه. د ده دا ادعا بې سببه نه وه، ځکه په معاصر وخت کې غربیانو په خپل ژوند کې د اسلام اخلاقي او ټولنیز ارزښتونه پلي کړي، مګر مسلمانانو یې بیا زیاتره ارزښتونو ته شا کړې.